ګرانو زده کوونکو سلام، ښه راغلاست. خدای دې کې چې روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زده کوونکو که چیرې ستاسو تېر لوست په یاد وي، موږ په تېر لوست کې عضوي مرکبونه مو وپېژندل. دا چې عضوي مرکبونه کوم مرکبونو ته ویل کیږي. همدارنګه قندونه مو وپېژندل. دا چې قندونه څه ډول مواد دي، د قندونو ډولونه یو قیمته قند، دوه قیمته قند او څو قیمته قندونه مو وپېژندل. دا هم زموږ د تېر لوست موضوعات. خدای دې وکړي چې تېر لوست موضوعات مو په سمه توګه زده کړي وي. که چیرې تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. زموږ د ننني لوست عنوان دی نشایسته او سلولوز. په ننني لوست کې به موږ نشایسته او سلولوز وپېژنو چې دا څه ډول مواد دي، کومې دندې سرته رسوي. لکه څنګه چې په تېر لوست کې موږ پولیساکراید وپېژندل. نشایسته د پولیساکراید له ډلې څخه دي چې د نشایستې هر مالیکول د ګلوکوز د څو مالیکولونو د یو ځایوالي څخه لاسته راغلی. په کوم شرط؟ په دې شرط چې یو اندازه اوبه له لاسه ورکړي وي. یعنې کله چې د ګلوکوز څو مالیکولونه یو ځای شو او یو اندازه اوبه له لاسه ورکړي، په هغه وخت کې د نشایستې یو مالیکول لاسته راځي. نشایسته د ګلوکوز د زیرمې سرچینه ده. ګلوکوز څه شی ده؟ انرژي ده. نو ویلی شو چې نشایسته د انرژي سرچینه ده. په حجره کې نشایستې مالیکولونه کروي شکله دانو په منځ کې چې د امیلوپلاستید په نوم یادیږي وجود لري. بیا وایم، په حجره کې د نشایستې مالیکولونه د کروي شکله دانو په منځ کې چې د امیلوپلاستید په نوم یادیږي ځای پر ځای شوي. د امیلوپلاستید هره دانه د یو غشا په واسطه احاطه شوې ده چې کله هغه خواړه چې نشایسته لرونکي دي پاخه شي، د پخېدو په وخت کې همدغه پرده یا همدغه غشا چوي او د نشایستې مالیکولونه ورڅخه راوځي. نو د هغه خوړو پخول چې نشایسته داره دي، یعنی نشایستې مالیکولونه لري، پخول یې اړین دي د دې لپاره چې د نشایستې مالیکولونه د هضم لپاره آماده کوي. بل هم سلولوز ده چې د سلولوز حجروي دیوال له دوه طبقو څخه تشکیل شوی دی، لومړۍ طبقه او دویمه طبقه. لومړۍ طبقه یې په ځوانو حجرو کې لیدل کیږي او دویمه طبقه یې په هغه حجراتو لیدل کیږي چې فعالیت اعظمي حد ته رسیدلی، یعنی په زړو حجراتو کې دویمه طبقه موجود ده. د همدغه دواړو طبقو ترمنځ، یعنی د لومړۍ طبقې او دویمه طبقې ترمنځ یو سریښناکه ماده وجود لري چې همدا بیا د منځنۍ طبقې په نوم یادیږي. هغه حجرې چې څنګ تر څنګ واقع دي، یو د بل سره کلک نښتي دي، د دوی نښتیوالی د ګلوکوز د مالیکولونو له وجې دی. یعنی کله چې دوی یو بل سره نښتي، دا په دې معنی چې د ګلوکوز مالیکولونه یو له بل سره یو ځای شوي دي او د دوی د نښتوالي سبب شوی دی. د انسان په بدن کې هغه انزایم وجود نه لري تر څو د سلولوز مالیکولونه تجزیه کړي او ګلوکوز ورڅخه آزاد کړي. نو د همدې له وجې انسانانو لپاره سلولوز کم ارزښته خوراکي موادو له ډلو څخه دی. مثلا د هغو ترکاریانو څخه چې موږ ګټه اخلو، تنه او پاڼې لرونکي دي، هماغه ترکاري د سلولوز لرونکي ترکاریو له ډلو څخه شمیرل کیږي. خو واښه خوړونکي حیوانات د سلولوز څخه ګټه اخلي. ولې؟ د دې لپاره چې د واښه خوړونکي حیواناتو هاضمي جهاز ځانګړې باکتریاوې لري چې همدغه باکتریاوې سلولوز تجزیه کوي او ګلوکوز ورڅخه آزادوي. همدارنګه سلولوز د اطراح توکو د دفع کې هم ډېره زیاته مرسته کوي او د دې سبب کیږي تر څو د قبضیت مخه ونیسي. ګلایکوجن چې یو حیواني نشایسته ده، د نباتي نشایستې زیاتو مالیکولونو د یو ځایوالي څخه منځته راغلی. اوس کره شو بیا نشایسته او سلولوز په خلاصه توګه تشریح کړو. نو وایو چې نشایسته د پولیساکراید له ډلې څخه ده چې د نشایستې هر مالیکول د ګلوکوز د څو مالیکولونو د یو ځایوالي څخه چې یو اندازه اوبه له لاسه ورکړي وي منځته راغلی. نشایسته د ګلوکوز او یا هم ویلی شو چې د انرژي سرچینه ده. په حجره کې د نشایستې مالیکولونه د کروي شکله دانو په منځ کې چې د امیلوپلاستید په نوم یادیږي ځای پر ځای شوی دی. همدغه امیلوپلاستید دانې د یو غشا په واسطه احاطه شوي دي چې د پخولو په وخت کې او د نشایستې مالیکولونه ورڅخه آزادیږي. بل هم سلولوز دی چې د سلولوز حجروي دیوال له دوه طبقو څخه تشکیل شوی دی چې د لومړۍ طبقه او دویمه طبقې په نوم یادیږي. لومړۍ طبقه په ځوانو حجراتو کې لیدل کیږي او دویمه طبقه په هغه حجراتو کې لیدل کیږي چې فعالیت اعظمي حد ته رسیدلی دی. د لومړۍ طبقې او دویمه طبقې ترمنځ یو سریښناکه ماده وجود لري چې بیا دا د منځنۍ طبقې په نوم یادیږي.
هغه حجرات چې څنګ تر څنګ واقع دي یعنې یو د بل سره کلک نښتي دا د ګلوکوز د مالیکولونو شتون ده. یعنې د ګلوکوز مالیکولونه د دې سبب شوي چې همدغه حجرات یو د بل سره کلک یا محکم ونښلي. د انسان بدن هغه انزایم نه لري تر څو وکولی شي چې د سلولوز مالیکولونه تجزیه کړي. نو د همدې لپاره سلولوز انسانانو لپاره کم ارزښته خوراکونو له ډلې څخه شمیرل کیږي. خو واښه خوړونکي حیوانات له سلولوز څخه په زیاته اندازه ګټه اخلي. ولې؟ د دې لپاره چې د واښه خوړونکي حیواناتو په هاضمي جهاز کې ځانګړي باکتریاوې وجود لري چې همدغه سلولوز تجزیه کوي، یعنې د سلولوز مالیکولونه تجزیه کوي او ګلوکوز ورڅخه آزادوي. سلولوز د اطراح توکو په دفع کولو کې هم ډېر اساسي رول لري چې دا د قبضیت د ناروغۍ مخنیوی کوي. همدارنګه ګلایکوجن د حیواني نشایسته د نباتي نشایستې په څیر د زیاتو مالیکولونو یو ځایوالي څخه تشکیل شوی دی. دا هم زموږ نننی لست. خدای دې کړي چې نشایسته مو پیژندلی وي، سلولوز مو پیژندلی وي چې داسې ډول مواد دي په کومو خوراکونو کې پیدا کیږي او زموږ په بدن باندې کومې اغیزې لري. نو زموږ لست همدلته پای ته رسیږي. همدارنګه ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې هغه خواړه نومونه واخلئ چې هغه نشایسته او سلولوز لري. دا ستاسو کورنۍ دنده ده، د دغه خوړو نومونه به پیدا کړئ او ماته به یې په کومنټ کې راواستوئ. نو زموږ نننی لوست همدلته پای ته رسیږي. که چیرې تاسو په ننني لوست کې کومه ستونزه درلود نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.